د لوی او پاک شیطان په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې روغ جوړ به وئ. موږ او تاسې به انشاءالله په نننۍ برنامه کې د دوه مجهوله لومړۍ درجې معادلاتو حل د مساواتو په طریقه باندې زده کړو. د مساواتو په طریقه باندې کله چې وغواړو دوه مجهوله لومړۍ درجه معادله حل کړو، هم به د لومړۍ معادلې څخه هم به د دویمې معادلې څخه یا د ایکس او یا د وای قیمت پیدا کوو. اما دا قیمتونه مشخص نه دي، دوی یو له بل سره مساوي نیسو. هغې څخه موږ تاسو ته که چیرې مو د وای قیمتونه پیدا کړي د ایکس قیمتونه لاسته راځي، د ایکس قیمت لاسته راځي، او که چیرې مو د ایکس قیمتونه لومړی پیدا کړي نو د وای قیمت لاسته راځي. همدغه یا د ایکس او یا د وای قیمت چې لاسته راغلی وي په لومړنۍ یا دویمه معادله کې وضع کوو، په مقابل کې یا د ایکس یا د وای قیمت لاسته راځي. یعنې که لومړی مو د ایکس پیدا کړو وروسته د وای قیمت لاسته راځي، او که چیرې مو د لومړی د وای پیدا کړو وروسته د ایکس قیمت لاسته راځي. په مسایلو کې په مفهوم باندې پوهیږئ، مسایلو ته یې دقت وکړئ. عمومي شکل یې موږ زده کړی و چې عبارت و ا یو ایکس مثبت ا یو ایکس مثبت بی یو وای مساوي ل سی یو سره ا دوه ایکس مثبت بی دوه وای مساوي ل سی دوه سره. عمومي شکل په دې ډول ده. که چیرې یو سوال راواخلو د مساواتو په طریقه کې صدا کو، په دې ډول یې صدا کولی شو: 2x منفي 3y 2x منفي 3y مساوي ل منفي 5 سره، مساوي ل منفي 5 سره. دا لومړی معادله. دویمه معادله کې دوه موږ ته راکړي دي 3x مثبت 2y 3x مثبت 2y مساوي ده ل 12 سره، مساوي ده ل 12 سره. په دې معادله کې د ایکس او وای قیمتونه پیدا کوو، خو د مساواتو په طریقه باندې د اپنا او تعویضي طریقې په تیرو برنامو کې ما در زده کړي وي. په تعویضي په مساواتو په طریقه کې په دې ډول پیدا کوو: کله چې د ایکس قیمت مو پیدا کو په لومړۍ معادله کې، په دویمه کې باید د ایکس قیمت پیدا شي، یا کله مو چې د وای پیدا کو په لومړۍ کې، دویمه کې هم باید د وای پیدا شي. اما دا قیمتونه مشخص نه دي. په دې ډول دقت وکړئ: 2x مثبت منفي 3y مساوي ل منفي 5 سره ایکس قیمت که چیرې پیدا کوو منفي 3y د مساواتو نه اړوو، مثبت 3y بشي، مثبت 3y بشي، منفي 5 په خپل حال کو، دواړه خواوې پر 2 باندې وشو ځکه د x ضریب 2 ده، دواړه خواوې پر 2 باندې وشو. نو x به مساوي شي ل 3y مثبت 3y منفي 5 تقسیم 2 باندې، ځکه که چیرې 2x پر 2 وشو x سره مساوي کېږي، 3y منفي 5 چې پر 2 وشو 3y منفي 5 تقسیم 2 سره مساوي کېږي. دا د x قیمت شو. دویمه معادله کې هم باید په همدې ډول د x قیمت پیدا کو. په دې ډول دقت وکړئ: 2x 3x مثبت 2y مساوي کوو ل 12 سره، 3x به مساوي شي منفي 2y منفي 2y، ځکه که چیرې د مساواتو نه اړوله ما یې تغییر کوي، مثبت 12 دواړه خواوې به تقسیم کو پر 3 باندې. نو د x قیمت به مساوي شي منفي 2y مثبت 12 تقسیم پر 3 باندې، وبهی 2 نه بلکې 3 ځکه د x ضریب ل 3 سره مساوي ده.
دا چې موږ هم په لومړی او هم په دویمه معادله کې د ایکس قیمتونه پیدا کړل دوی یو له بل سره مساوي نیسو د وای مشخص قیمت به موږ ته لاسته راشي په دې ډول 3y منفي 5 به تقسیم پر 2 مساوي ونیسولې منفي 2y مثبت 12 منفي 2y مثبت 12 تقسیم پر 3 ولی مو یو له بل سره مساوي ونیول ځکه x له x سره مساوي ده کله چې یو خوا مساوي وي بل خوا هم مساوي نیولی شو 3 له 3y سره کچیرې ضرب کو 3y سره ضرب کو نو مساوي کیږي له 9y سره مثبت کچیرې منفي سره ضرب کو منفي کیږي 3 5 15 کیږي مساوي وشي 2 منفي 2y منفي 4y سره مساوي کیږي 2 ضرب یو 2 کیږي 2 ضرب 2 مساوي کیږي 4 سره یعنی 2 ضرب 12 مساوي کیږي له 24 سره کله چې وای د مساواتو نړیواله مای تغییر کی یعنی 9y مثبت 4y به مساوي شي له 24 مثبت کله چې 15 له مساواتو نړیواله مای تغییر کی مثبت 15 او بهای دلته 4 نه بلکې 4y دي 9y مثبت 4y مساوي کیږي له 14y سره 9y مثبت 4y مساوي کیږي له 14y سره شل مثبت لس دیرش مثبت 15 مثبت 4 مساوي کیږي له 9 سره دواړه خواې به پر 14 باندې وشو دی وای قیمت به موږ تاسو ته لاس راشي 14y تقسیم 14 لیوای سره مساوي کیږي 9 تقسیم 14 مساوي کیږي له 3 سره ځکه کچېرې 3 ضرب 3 کو 9 کیږي 3 ضرب 1 کو له 3 سره مساوي کیږي دی وای قیمت په دې ډول لاس ته راغلو همدغه قیمت چې دی وای موږ تاسو ته لاس راغلو کچېرې په لومړۍ معادله یا دویمه معادله کې وضع کو د x قیمت لاسته راځي په دې ډول دویمه معادله کچېرې ولیکو 3x مثبت 2y مساوي 12 3x مثبت 2y مساوي له 12 سره همدغه د y قیمت د y پر ځای وضع کوو په دې ډول 3x مثبت 2 ضرب 3 به مساوي شي 12 سره نو د 3x به مساوي شي 2 3 شپږ کله چې د مساواتو نه واړو علامه تغییر کوي مساوي کیږي له منفي شپږ سره مثبت 12 منفي شپږ مساوي کیږي له شپږ سره دواړه خو به پر درو باندې شو د x قیمت به مساوي شي له 2 سره د x قیمت به مساوي شي له 2 سره ان شاء الله چې تاسو به وسو کولای شئ دوه مجهوله لومړی درجه معادله د مساواتو په طریقه باندې ساده کړئ همدغه سوال چې ما درته د مساواتو په طریقه باندې ساده کو تاسو پرې کار وکړئ له هغې څخه وروسته د اپنا طریقه مو زده له هغې څخه ګټه ایستلی شئ تعویضي طریقه مو زده کړې ده له هغې څخه ګټه ایستلی شئ په هماغه باندې هم ساده کړئ لومړی موږ تاسو د لومړۍ معادلې څخه د x قیمت او د دویمې معادلې څخه د x قیمت پیدا کړو همدا قیمتونه چې موږ تاسو پیدا کړل یو له بل سره مو مساوي ولیکل طرف ضرب مو وسط کړلو او د y قیمت لا سره راغلو د y قیمت موږ تاسو په دویمه معادله کې وضع کوو د x قیمت لاسته
راغلو د x قیمت لاسته راغلو. همدغه دواړه قیمتونه یو له بل سره موږ او تاسې مساوي ونیول. کله مو چې مساوي ونیول د y قیمت لاسته راغلو، د y قیمت مو په دویمه معادله کې وضع کړو، د x قیمت لاسته راغلو. دویم سوال ته دقت وکړئ. 2x مثبت y 2x مثبت y مساوي دلې او سره لومړی معادله ده. دویمه معادله کې رکړ د x مثبت 2y x مثبت 2y مساوي ل اتو سره. وای په دې معادله کې تاسو د x او y قیمتونه پیدا کړئ. د x او y قیمتونو پیدا کولو لپاره په مساواتو طریقه باندې کچېرې په لومړۍ معادله کې موږ او تاسې د x قیمت پیدا کړو، نو لیکلی شو چې 2x مثبت y مساوي ل او سره، نو 2x به مساوي شي 2x به مساوي شي و منفي y. دواړه خواوې به تقسیم کو پر 2 باندې. د x قیمت به مساوي شي و منفي y تقسیم پر 2 باندې. دا له لومړۍ معادلې څخه شو، خو اما دا قیمت مشخص نه ده د x. x قیمت وروسته مشخص پیدا کولی شو. دویمې معادلې ته دقت وکړئ. په دویمه معادله کې x مثبت 2y مساوي اتو سره ده، نو موږ او تاسې به y له مساواتو نه واړوله ما به تغییر وکړي، یعنې لیکلی شو منفي 2y مثبت اته. دا دویمې معادلې څخه د x قیمت شو. همدغه قیمتونه یو له بل سره مساوي نیسو په دې ډول. و منفي y تقسیم پر 2 مساوي له منفي 2y مثبت اته. یو مخرج ورکو طرف تطبیق کو. 2 منفي یو ضرب او به له او سره مساوي شي، مثبت منفي به منفي y شي مساوي منفي y. 2 مثبت 2 ضرب منفي 2 منفي 4y مثبت ضرب مثبت 2 اته 14. کله چې مساواتونه واړوله ما تغییر کوي، منفي 4y به مثبت 4y شي، یعنې په دې ډول مثبت 4y منفي y. کله چې اوه د مساواتونه اړوو هم تغییر کوي، اوه 14 منفي اوه به ولیکو، مثبت 4y منفي y به مساوي له 3y سره شي، 14 منفي اوه به مساوي شي له 9 سره. دواړه خواوې به پر 3 باندې وشو، نو د y قیمت به مساوي شي له 3 سره. د y قیمت په دې ډول لاسته راغلو، د y قیمت له 3 سره مساوي شو. همدا قیمت که چیرې وضع کړو په لومړۍ یا دویمه معادله کې د x قیمت لاسته راځي. دویمې معادلې ته دقت وکړئ، په دې کې وضع کوو x مثبت 2y مساوي له 2 سره. د y قیمت معلوم ده، همدغه وضع کوو مثبت د y پر ځای باندې همدغه قیمت وضع کوو. 2 ضرب 3 کوو، 2 ضرب 3 کوو مساوي له 2 سره. x به مساوي شي مثبت 2 3 شپږ مساوي 8 سره. کله چې شپږ د مساواتونو اړوله ما تغییر کوي، x به مساوي شي 8 منفي شپږو، نو x مساوي کیږي له 2 سره. د x قیمت په دې ډول لاسته راځي.
دویم سوال کې 2x مثبت y مساوي 9 سره x مثبت 2y مساوي 8 سره معادلې راکړې وای د x او y قیمتونه پیدا کړئ. لومړی معادلې څه د مساواتو په طریقه باندې لومړی معادله کې د x قیمت او په دویمه کې هم د x قیمت پیدا کو. دوی دواړه مو یو لی بل سره مساوي ونیول دواړه مو یو لی بل سره مساوي ونیولو. کله مو چې ساده کړل دی وای قیمت لاسته راوړو دی وای قیمت مو په دویمه معادله کې وضع کولو او د ایکس قیمت لاسته راغلو. په دې ډول کولی شو په اسانۍ سره حاصل په لاس باندې راوړو. یو بل سوال ته دقت وکړئ د دې په حلولو سره به انشاءالله تاسو په بشپړ ډول د مساواتو په طریقه باندې دوه مجهول لومړی درجې معادلې ساده کول زده کړئ. دوه مجهول لومړی درجې معادلې حال به په اسانۍ سره انشاءالله زده کړئ. دریم سوال په دې ډول دا دقت وکړئ 2x مثبت y مساوي لاسو سره 2x مثبت y مساوي لاسو سره 2x مون 3x مون پی 2y 3x مون پی 2y مساوي یو سره ده. وای دغه تاسو د مساواتو په طریقه باندې ساده کړئ. د مساواتو په طریقه باندې لومړی که چیرې موږ او تاسې فرض کې په دې سوال کې د وای قیمتونه پیدا کوو نو لومړی معادله کې به 2x مثبت y مساوي شي لاسو سره د وای قیمت به مساوي شي کله چې 2x د مساواتو نه اړوله ما تغییر کوي منفي 2x بشي مثبت لاسو دا یو قیمت شو دی وای دا یو قیمت شو. دویم ته دقت وکړئ دویمې معادلې ته 3x منفي 2y 3x منفي 2y مساوي یو سره منفي 2y به مساوي شي یو منفي 3x دواړه خواهی به تقسیم کو پر دو باندې نو دی وای قیمت به مساوي شي یو منفي 3x تقسیم پر منفي 2 باندې دواړه خواهی باید په منفي تقسیم کو ځکه دی وای ضریب چې ده 2 د علامه منفي ده منفي 2 باندې همدغه قیمتو دی وای شو. دویمه معادله کې یو لی بل سره مساوي نیسو منفي 2x مثبت لس مساوي نیسو یو منفي 3x تقسیم منفي 2 دې ته یو مخرج ورکو طرفه ساتي کو منفي مثبت 2 2 4x منفي مثبت منفي 2 شالو مساوي مثبت یو مثبت منفي یو 3x 4x کله چې مساوات نه 3x اړول ما تغییر کوي 3x به مساوي شي یو مثبت ځکه علامات تغییر کوي منفي ده مثبت بشي مثبت شالو 4x 3x مساوي کېږي 9x سره یو شل مساوي کېږي 21 سره دواړه خواهی به تقسیم کو پر 9 باندې نو د x قیمت به مساوي شي 3 ضرب 21 کېږي ل 3 سره د x قیمت مو پیدا کو. د y قیمت په اسانۍ سره لاسته راځي د x قیمت مساوي شو ل 3 سره د y قیمت په دې ډول لاسته راوړو دقت وکړئ د y قیمت
په دویمه معادله یا لومړۍ معادله کې د ایکس پر ځای باندې قیمت وضع کوو. فرض کوئ په لومړۍ معادله کې وضع کوو، نو لیکلی شو 2x مثبت y مساوي لاسو سره د ایکس قیمت مو پیدا کړه ده مساوي ده لیدرو سره. نو 2 ضرب 3 کو 2 ضرب 3 مثبت y به مساوي لاسو سره شي، 6 مثبت y به مساوي شي لاسو سره. کله چې 6 د مساواتو نه علامه تغییر کوي، یعنی 6 لس منفي 6 بشي، لس منفي 6 بشي، دی وای قیمت به مساوي شي لڅلورو سره، دی وای قیمت به مساوي شي لڅلورو سره. په دې ډول حاصل په لاس باندې راوړل شو. کولی شئ دا د اپنا په طریقه باندې ساده کوئ، همدغه تاسو تعویضي طریقه باندې ساده کوئ. که چیرې د اپنا په طریقه یې ساده کوئ، فقط لومړی کې 3 وضع کوئ ځکه د ایکس ضریب 3 ده، په دویمه معادله کې 2 وضع کوئ ځکه د ایکس ضریب 2 ده، 2 3 6 ایکس کېږي، 3 وای کېږي. په دې ډول تر ساده به کم تر څو درس مو تکرار شي. 2 3 6 ایکس، 3 ضرب وای 3 وای، 3 لس 10 کېږي. دویمه معادله کې چیرې 2 ضرب کو 2 3 6 ایکس مثبت 2 ضرب منفي 2 نو منفي 4 وای کېږي، منفي 4 وای کېږي. 2 ضرب 1 2 کېږي. علامو ته تغییر ورکړئ، منفي مثبت منفي، منفي 6 ایکس دی مثبت 6 ایکس دی منفي ایکس سره د منځي مثبت مثبت مساوي کېږي مثبت وای، مثبت وای، منفي او مثبت، مثبت او منفي مساوي کېږي اتو سره 3 وای. کله چې 3 له 2 سره ضرب کو مساوي کېږي 6 ایکس، 3 ضرب وای مساوي کېږي له 3 وای سره 3 ضرب لس 10 کېږي. وبخښئ دلته لس نه بلکې 10 دي. کله چې تفریق مساوي کېږي له 10 منفي 2 28 کېږي، 28 نه بلکې 28 سره باید مساوي شي ځکه د ایکس دی وای قیمت چې دقیق لاس ته راشي 28. دویمه معادله ګورو، 2 3 6 2 منفي 2 وای منفي 4 وای، 1 ضرب 2 2 کېږي. که چیرې تفریق کو نو مثبت 3 وای منفي 4 وای مساوي کېږي مثبت 2 وای سره. په همدې ډول مثبت 10 3 ضرب لس 10 شو، مثبت 10 منفي 2 28 کېږي. کله چې دواړې خواوې پر و باندې شو، اوه د 14 د مساوي کېږي 28 سره، یعنی دواړه خواوې که چیرې پر و شو 28 نه بلکې همدغه 28 لاس ته راشي، نو د وای قیمت به مساوي شي له 4 سره. د وای قیمت کله چې موږ د مساواتو په طریقه باندې حالو هم له 4 سره مساوي، همدغه د وای قیمت که چیرې په لومړۍ معادله کې وضع کو یا په دویمه کې وضع کو، د ایکس قیمت لاس ته راځي په دې ډول 2x مثبت وای مساوي لاسو سره. د وای قیمت وضع کوو 2x مثبت وای مساوي کېږي لاسو سره، نو 2x مساوي کېږي وای چې د مساواتو نه واړه علامه تغییر کوي، یعنی لس منفي 4 مساوي کېږي 6 سره. دواړه خواوې به تقسیم کو پر 2 باندې، د x قیمت به مساوي شي ل 3 سره. کله چې موږ د مساواتو په طریقه باندې حل و هم قیمت د 3 لاس راغلو، یعنی چې په هر طریقه باندې حل کوي قیمت کې تغییر نه راځي، خو د اپنا طریقه چې دا لنډه ده، په دې سره په اسانۍ سره او په کم وخت کې حاصل په لاس باندې راوړلی شي.
هغه سوال چې موږ او تاسو په دمساواتو په طریقه باندې حلو دومره ځای او ډیر وخت نیولو. کله مو چې د اپنا په طریقه باندې حل کو کم ځای او په کم وخت کې مو حاصل په لاس باندې راوړو. کولی شئ همدغه سوال تاسو تعویضي طریقه باندې هم ساده کړئ. په دې سره د نننۍ ورځې درس پای ته رسوو. که چیرې تاسو په درسونو کې مشکل لرئ په کومه برخه کې د ریاضیاتو چې هغه موږ تیر درسونو کې ویلي وي تاسو په پوه شئ نه وئ مهرباني وکړئ نظرونه ما سره شریکئ. په هغې باندې زه بیا دوباره یا برنامې درته جوړې کړم یا به په هغې کې سوالونه درته صدا کړم. خو تاسو په هغې موضوعګانو پسې د کانکور سوالونه وګورئ. په هغې کې مې هم د حل طریقې ویل دي او هم مې سوالونه صدا کړي دي. د هغې په لیدو سره به انشاءالله ستاسو مشکلات راکم شي. د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوم. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ.